سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. د ژونده به خوند اخلئ او ژوند به مو له لاسه نیولی وي او ورسره روان به وئ ښه په خوند باندې. نن د کتابونو د مطالعې په اړه، د کتاب لوستنې په اړه او د کتاب لوستنې د انګیزې په اړه له ښاغلي ودان صاحب سره خبرې کوو. ودان صاحب زموږ ملګری دی، ښه کتاب لوستونکی دی. د ده سره به په دې اړه باندې خبرې وکړو چې څه ډول موږ ښه کتاب لوستونکي کېدلی شو، ولې زموږ په ټولنه کې خلک کتابونه نه لولي، ولې کتابونه په لومړیتوبونو کې نه راځي. ودان صاحب خیر راغلی. ډېره مننه. زه هم ټول لیدونکو ته سلامونه وایم. مننه، خوشحاله اوسئ. خدای دې وکړي چې ټول ښه اوسي. دا خو واقعا ډېره مهم موضوع ده او زموږ په هېواد کې په دې برخه کې هېڅ ډول کار نه دی سوی. بلکل دا چې په دې وروستیو 20 کلونو کې د کتاب د چاپونې په برخه کې تر یو ځای کار سوی دی، خو تر دې مهمه د کتاب لوستلو د کلتور عامول دی چې زموږ ماشومان او ځوانان په دې برخه کې باید تربیه سي، کتاب ووایي، د وخت ډېره په کتاب لوستلو باندې تیر کړي. خو مشکل دا دی چې په ټولنه کې تر ډېره د کتاب لوستلو پر ځای باندې د وروستیو کې فیسبوک و مثلا دې ته ورته نور خواله رسنۍ مثلا تلویزیون په دې باندې ډېر وخت خلک ضایع کوي. او په افغانستان کې هر شی نوي دي، تلویزیونونه هم داسې تر ډېره ښه پروګرامونه نه لري چې ډېر څه ورسره داسې د کتاب غوندې مثلا په ځانګړي ډول د ټولنیز اخلاق مثلا یا د لوست ته د خلکو هڅول، دغه شیان پکې نشته چې وهڅول شي او ترېنه زده شي. بلې دغه یو دغه دی غټ مشکل دی چې په دې برخه کې باید په ټولنیز شکل باندې کار وسي. یعنې دا یو فردي کار نسي کېدلی په دې کې په هر ولایت په هر کورنۍ کې. زه عموما داسې خبره کوم ودان صاحب چې مثلا په کورونو کې موږ او تاسې کولی شو چې د مطالعې د فرهنګ عامولو ته کار وکړو. مثلا یو پلار دی، هغه کور ته راځي، دی په جیب باندې سکیني ریموټ په لاس کې واخلي یا مثلا موبایل راواخلي، په فیسبوک کې ګوتې ووهي او هغلته هم داسې شی نه وي چې دی یو نوي څه ترېنه زده کړی شي. د دې په ځای کې کتاب راواخلي، د کورنۍ نور غړي به هم دی وویني، ماشومان به یې هم وویني. هغوی ځکه هغوی خو د ماشومانو هیروګان دي، پلرونه او د کورنۍ ستر غړي، نو دوی چې څه کوي و ښه لارښودانې کېدلی شي. دوی چې څه کوي، دوی هم په همغه لاره باندې ځي، د دوی په پله باندې قدم ږدي او هغه شی ترېنه زده کوي. زه وایم که دوی دغسې کار وکړي په کورونو کې، دا به هم د عامولو کې به یوه غټه برخه اخیستې وي. او په دې برخه کې کار کول، یعنې دا داسې نه دی چې لکه ځینې حکومتي کارونه چې هغه یو اداره ترسره کوي، یو ډېر محدود مکلفیتونه ځان ته ټاکلي، تر هغه اندازې پر دې کار کوي. دا داسې یو کار دی چې په هره کورنۍ کې د کورنۍ مشران، میندې او پلرونه ډېر وخت هم نه ترې نیسي، هغوی ډېر ښه رول لري پکښې کې. دغسې مثلا د جوماتونو ملا امامان چې هغه مایاتي رول په دې برخه کې ترسره کولی سي. نو د کتاب د عامول دپاره په دې وخت کې د افغانستان ټول وګړي و دې ته اړتیا لري چې باید کار وکړي او د خپل مسیر، یعنې د ژوند نور داسې لږ معقول شکل تور برابر کړي. لکه اوس تر ډېره ژوند خلکو ته خسته کن سوی په دې خاطر دی چې هغوی ډېر په داسې کلاسیک وضعیت کې قرار لري، ډېر داسې په وروسته پاتې وضعیت کې دي. د ژوند بڼه هغه رقم سخته ده او د ژوند سهولتونه او اسانتیاوې نه لري، نوې نړۍ سره ډېر وروسته پاته دي. نو د ښه ژوند دپاره یوازینۍ لار د کتاب لوستل دي. د خپل نوي نسل په کتاب باندې باید هغوی مثلا روږدي سي، عادت سي، د کتاب د لارې مثلا دوی د ژوند کولو ښې لارې چارې پیدا کړي او خپل ژوند ښه مدیریت کولی شي. ښه خپل بزنس، تجارت، سوداګري لري، هغه ښه مدیریت کولی شي که دوی د هغه لپاره مطالعه وکړي. تاسې وختي د ویډیو نه مخکې یو ښه مثال ورکړل د یو نفر چې هغه 200 جربه ځمکه کري، یوازې یو تن باندې کوي هغه کار. تاسو قصه وکړله، ملګرو ته به هم هغه قصه وکړو چې دوی پرې خبر شي چې هغه دې کار ته مطالعه کړې وه. یو څو ورځې مخکې ما دا ویډیو په یوټیوب کې وکتله، یو ډاکومنټري غوندې وه. امریکا کوم ایالت کې یو کس دی چې هغه نږدې یو 200 جریبه مځکه د یوازې کنټرولوي، مدیریت کوي. د دې سره سره هغه مالداري هم کوي، نږدې 1,200 غواګانې دي او پسونه او مثلا دا رقم ورته دغه دی. یعنې د 200 جربه ځمکې له حاصلاتو او دغه کومه مالداري چې لري، د دې نه زرګونه خلکو ته
بالکل مواد ورکوي، توکي ورکوي، پې خرڅوي. یعنې دا سړی ځکه کامیابه دی چې د دې کار تر پیل مخکې مطالعه کړې ده او د دې مځکې ټولې تخنیکي او فني چارې خپل مخ ته بیایي. مثلا 4-5 ماشینونه دي چې په یو باندې مځکه اړوي، وکرلو ته یې جوړوي، او بل ماشین دی چې مثلا هغه تخم واچوي، او بل دی چې محصولات راټولوي، او همدا ډول دا دغه دی د مالدارۍ برخه کې د غواوو شیدې او لبنیات د ښه فکر حاصل د ده د ځمکې ښه حاصل بالکل بالکل. یعنې د ده د بریالیتوب یوازینۍ وجه د مطالعه کول چې د دې تر مخه چې دی مثلا دا کار شروع کول، ټول لارې ورته سنجولي دي، تربیه یې اخیستې ده، د هغه څه وروسته دا کار شروع کړی او دغه دی بریالی دی. یعنې یو سړی دی د 100,000 کسانو تر 20,000 کسانو پورې دی هغه تغذیه کولی سي. او یعنې په ټولنه کې هغه خلک اوس د نور دنیا د معیارونه بدل سوي دي. مهم انسانان هغه انسانان دي چې هغه با ظرفیت وي، هغه د کار خلک وي. یعنې زموږ په ټولنه کې تر ډېره داسې معیارونه هم نه دي ټاکل سوي او هغسې حیاتي مشکلات چې موږ یې لرو. که یو څوک غواړي چې یو نوی فکر وکړي، د خلکو د ډېر هرکلي وړ وګرځي، د راښکون وړ وګرځي، پکار ده د خپل کاروبار یا څه چې دی کوي په ژوند کې، هره برخه کې چې کار کوي، د هغه لپاره باید ډېره زیاته مطالعه وکړي، فکر وکړي. مطالعه چې وکړه اتومات ښه فکر ته هڅول کېږي او یو نوی فکر دی پنځوي او د خلکو د هرکلي وړ کېږي، خلک هم پرې راټولېږي. لکه مثلا وختي ما ورته په دې باندې خبره وکړه چې یو دکاندار ده، که هغه یو عام دکاندار هم وي او دی ښه مطالعه ولري، د خلکو د هرکلي وړ دی کېږي، حتما یو نوښت په خپله دکاندارۍ کې راولي، یو نوی داسې کار کوي چې خلک وهڅېږي، د یو بل دکاندار په ځای باندې دی راسي، له ده نه سودا او شیان واخلي، له ده سره یو څو خبرې مو وکړي، پام هم غلط شي، یو نوي څه ترې نزدام کړی شي. موږ او تاسې په دغه برخه کې کار هم کړی دی. دا موږ او تاسې چې اوس دلته یو دانش فرهنګي مرکز دی، موږ دلته کتاب ته کار کړی، دلته یو عامه کتابتون هم دی، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې زرګونه کتابونه دلته کې دي، خلک راځي دلته مطالعه کوي. نو موږ د خپل فکري عادت له مخې نه خلک هڅوو چې کتابونه ولولي، دا انګېزه ورکوو که ته کتاب ولولې له تا نه یو ښه انسان جوړېدلی شي، د ژوند یوه ښه بڼه زده کولی شي. ته موږ او تاسې په دې برخه کې اوس کار هم کړی دی، ودان صاحب هم موږ سره په دې هڅو کې شریک دی چې موږ له خلکو نه کتابونه راټولوو او بیا یې وړو، ویډیا یې په خلکو نه ویشو، په خلکو باندې ویډیا ویشو هغه کتابونه بیا. او موږ یو کتاب د کورنۍ یو غړی زموږ سیمینار ورته جوړو، ورکشاپ ورته جوړو، هغه ته راځي، د کتاب لوستلو انګیزه هغه ته ورکوو، یو 10 کتابه هم ورکوو، ورته وایو چې تا ته ویسه ویل وله، د کورنۍ په ټولو غړو باندې ولوله. او له دې نه وروسته چې تاسو ته دغه کتاب لوستلو کومه ښه د ژوند بڼه درښودلې ده، دغه کار ته نور خلک هم وهڅوئ او ورته وایي چې کتابونه ولولئ او د ژوند ښه بڼه ترېنه زده کړئ. نو په دې برخه کې موږ او تاسې یو څه کار کړی دی چې خلکو باندې به کتابونه ویشو، اوس خو یې د راټولولو مرحله ده او نورو بیا په دې برخه کې مخ ته وځو. او سره د دې دا یو ولسي یعنې د ټول هیواد مشکل دی. نو موږ غواړو چې د کار ته پراختیا ورکړو، داوطلب خلک او داسې هیواد پرست خلک، با احساس خلک پیدا کړو چې په دې برخه کې زموږ سره همغږي ښکاره کړي. او دا مشکل چې دی په یوازې سړي یا په یو نفر باندې د حل کېدلو وړ نه دی او اړتیا یې تر ډېرو شیانو مهمه ده، تر ډېرو شیانو ډېر کار باید ورته وشي، تر ټولو باید لومړیتوب ورکړل شي. مسؤلیت چې دا د قرآن کریم آیات هم دی چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. موږ او تاسې باید د خپل حالت په خپله بدل کړو. مثلا ځینې ملګري دي، هغوی په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، خو غواړي خپل کتاب تر روزګانه پورې ورسوي، تر زابل یې ورسوي، تر فراه یې ورسوي، تر هرات یې ورسوي. موږ دا کار د دوی لپاره کولی شو او دې کار ته موږ کار ویلی دی. دا د ښه نیت او له کتاب سره د مینې او په دې وطن کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو په پار کوو. او دا د اصل کې یعنې د ژوند د بدلولو یوازینۍ لار دا ده چې موږ خپل فکرونه بدل کړو، خپل فکرونه ماډرن کړو، خپل د ژوند دغه وروسته پاتې والی او دغه شته خواشینۍ او د سیالانو سره ځان سیال کړو. او دا د خپل ذهنونو څخه وباسو، د کار انرژي د خپل کورونو هر فرد ته دا انګېزه ورکړو چې هغوی د کار انرژي ولري، فکرونه یې د کار وي. مثلا دوی خپل وخت په دغه اوسني
خلک چې مصروفه دي مثلا ډېر بې ځایه او غیر معقول بحثونه و ډېر داسې مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي دي چې هغه هم نه د کورنۍ په ګټه دي نه د هېواد په ګټه دي او نه مثلا د دوی د میندو او پلرونو ژوند وسه کولی سي او نه دوی مثلا د یو ښې آیندې څه برخمن کولی سي. نو کتاب لوستل یعنی په دې هېواد کې یوازې دا نه چې مثلا دا کلتور به عام سي او خلک ته په هېڅ شی ور نه کړي. زموږ سره دې یعنی هدف دا دی چې خلک کتاب وایي د دې هېواد دپاره مثلا دوی ښه فکرونه تولید کړي د دې خاورې دپاره او مثلا د نظام دپاره او سره د دې مثلا خپل ژوند د دغه اوسني خواشینۍ او ستړیا او مثلا د دغه اوسني وضعیت سره راوباسي. زموږ او ستاسې د ملګری ډاکټر صاحب محسن حسن د روان درملنې متخصص دی د رواني ناروغیو، هغه هم دا خبره کوي او نور د په نړۍ کې هم څومره د رواني ناروغیو ډاکټران دي هغوی خپلو ناروغانو ته د کتاب لوستلو سپارښتنه کوي. ورته وایي که ته غواړې چې ښه روغتیا ولري او ښه شي له دغه ناروغیه د کوم خفګان او شان چې ته لرې، ستا تر ټولو ښه ملګری یو ښه کتاب کیدلی شي. ځانګړي ډول ناولونه، د خلکو ژوندلیکونه یا هغه کتابونه چې په کیسه ییزه بڼه باندې لیکل شوي وي، مثبت ژوند ته هڅوي. ته چې مثبت ژوند ته وهڅېدلې، مثبت ژوند دې پیل کړ، له تا نه یو مهربانه انسان جوړېږي. لومړی ته په خپل ځان باندې مهربانه کېږي او په خپل ځان باندې چې ته مهربانه سولې، له ځانه دغه کار شروع کړ، بس په ټولنه کې هم خپرولی سي، د ټولنو د ټولو خلکو سره هم یو ښه مهربانه انسان کېدلی یو وسا ژوند کولی سي. مثلا موږ هره ورځ ماښام ډېر ستړي خو د ورځې مو هېڅ ډول داسې کار نه یې کړی چې مثلا یې فزیکي محسوس کو یا مثلا وایي چې ذهنا خوشحاله اوسي چې یار دا کارونه مو کړي دي نو ورځ مو هسې تېره سوې نه ده. ژوند خو یعنی دا یو دغه خبره ده، ژوند داسې دی لکه اوبه. تا وختې وویلې ته هم همداسې شه ورسره، که په مخکې دې هر څومره لوړې او ژورې راشي ته ورسره روان اوسه همدغسې مخکې ځه، درېږه مه درنه تېرېږي. موږ مثلا دلته په دې وطن کې ښه ځوانان لرو، با استعداده ځوانان، هغوی زحمتونه تېر کړله په ډېر خوارۍ او سختۍ باندې، ولې ښوونځي وویل، پوهنتون یې ووایه، نن تر یو ځایه پورې د وطن دپاره هغوی په خیر دي، وطن ته یې شیر کولی سي. یعنې هغه روان وه، هغوی مثلا سره د دې مثلا دغه وطن کې اوسني مشکلات دا د یو دغه نه دي، د مثلا د یو نفر نه دي، دا د ټول وطن د وګړو مشترک مشکلات یې ورسره مخامخ دي. خو هغه خلک پکښې بریالي دي چې هغوی په خپله مبارزه کې دا خنډونه دغه کړي نه دي، مثلا د دې خپلې مبارزې او د خپلو هڅو خنډونه نه دي شاته کړي، هغوی ادامه ورکړې ده او نن ورځ دا یې دغه سوي دي. نو ژوند یعنې واقعا موږ باید داسې وګڼو چې دا مو اوبه غوندې دی، موږ هره ورځ هم تېرېږي، هر کال او هر میاشت هم تېرېږي. مهمه خبره دا چې موږ باید یو شی لاسته راوړو، یو نتیجه باید لاسته راوړو. نو د دې تر ټولو یعنې یو اسانه لار او ښه لار چې موږ مثلا خپل ژوند ته تغییر ورباندې ورکولی سو، بدلون ورکولی سو او په دې وطن کې مثلا د بېکاریو مخنیوی کولی سو، ظرفیتونه ژوندي کولی سو، خلک د فکر ذهنیت ختمولی شو. بلکل یعنې اوس وطن په یو داسې وضعیت کې دی چې نږدې تر 9% د لوړ اړتیاوې د نورو هېوادونو په تولیداتو باندې پوره کېږي. دلته هېڅ ډول داسې صنعتي او تولیداتي فکرونه نسته، نه څوک لري. مثلا یو د کار سړی و، هغه دغه یعنې کارونه یې محسوس دي، ناکاموره دغه کې د مشرقي ولایتو کې کار وکړي، په یوازې یو سړی و، مطالعه کړې وه، فکر یې کړی و، مطالعه دې شروع کړه، خپله تا ته یو ښه فکر یو دغه با مدیریته سړی و، هغه په یوازې تن باندې دونې کار وکړي چې په ټوله مشرقي کې هغه محسوسیږي. نو که چیرې مثلا مطالعه وسي، موږ په هر کورنۍ کې، په هر وطن او په هر کلي کې د کار ډېر خلک رامنځته کېدای سي، ډېر ظرفیتونه کېدای سي. نو د دې کار دپاره باید اول چې موږ ظرفیت پیدا کړو د هغه تر مخه باید په مشترک ډول باندې د کتاب د کتابونو د لوستلو دپاره، د کتاب د عمول دپاره په مشترک ډول باندې کار وکړو او مخ ته ولاړ سو. نو دا دغه ده، یعنې د هر فرد او د هرې کورنۍ، د هر کلي او د هر ولایت د ټول یو مشترک شریک مسؤلیت دی. نو که چېرته دا نور ملګري هم زموږ غږ اوري او دوی داسې کتابونه لري چې هغه تر خلکو ورسوي، ډېر په اسانۍ موږ د دوی دا کار کړلی شو. کتابونه یې هغو خلکو ته ورسولی شو چې څوک باید دغه کتابونه ولولي، یو څه ترېنه زده کړي، نوي څه پکې ومومي او ښه ژوند ترېنه زده کړي. ودان صاحب ډېره زیاته مننه. په دې اخر کې به ملګرو ته دا خبره هم وکړو چې ننګیال صاحب زموږ بله ورځ په دې اړه دا خبره پوسټ کړې وه په فیسبوک کې چې ژوند یو پرانستی کتاب دی، کله یې هم مه تړه، ویل وله، خوند ترېنه واخله او له ځان نه یو ښه کتاب لوستونکی جوړ کړه. کتاب دې که له لاسه ونیو، نه درته وایي، هر ځي ته دې بیایي،
ښو ځایونو ته دې بیایي، نوي ځایونه در باندې ګوري او نوی فکر در کوي. همداسې ژوند خوشحاله اوسئ.